موږ له جنګي ماحول تازه راوتلي، اوسه پورې زموږ 2 کاله نه دي پوره. دا هغه سرتیري دي دلته چې ولاړ دي چې دوی په خپلو غوښو په وینو په هډوکو باندې دغه ازادي حاصله کړه او افغانانو ته یو داسې ویاړ بیا ور وبخو لکه اکبر خان چې تاسو ته بخلی دی او په کتابونو کې لیکئ. دا پرون د ازادۍ د وطن د ازادۍ دپاره جنګېدل، نن دلته تاسو امنیت نیولی دی، نن په چیک پاینټو باندې دوی ولاړ دي. خو د جنګي حالت تقاضا دا ده چې موږ باید ډېر توند وای، موږ باید ډېر برخورد مو سخت وای. تاسو دا جرأت نه وای کړی لکه یون صاحب چې ما ته په یو کې 45 نومرې راکولې، په بل کې 15 نه راکولې. خو دا حالت بالعکس تاسو ته نه ښکاري. آیا تاسو د مشرانو په مخ کې هغه څه ونه ویل چې تاسو په زړه کې وو؟ آیا داسې خلک په بیرون کې تاسو اوس نه وینئ چې تاسو ته به وایي چې دا خبره تاسو هلته په مخ کې نشئ ورته کولی؟ رسنۍ لارې د واورې بیرون تبلیغات ډېر روان دي. ما د وطن حقیقي تصویر هلته غلط وړاندې کېږي، لکه خیرخوا صاحب چې وویل د موږ اصلي قدرونه له وطنه اختطاف کېږي او باسلی کېږي، دې په خاطر چې ما وطن محروم شي، مجبور شي او دوی ته موږ بیا لاس ونیسو. د امارت پالیسي دا ده چې دربدري جنګ موږ 50 کاله له پرمختګونو او د نړۍ سره د هیوادونو سره له سیال کېدلو محروم کړي یو. موږ پس له دې باید وطن د دغه افکارو نه نور وژغورو چې دلته بیا یو پردی خپل لاس پیدا کړي او خپله پښه پیدا کړي. موږ باید په دې کوشش وکړو چې نور خپل نوي نسل ته توند افکار ورنکړو. موږ باید په دې کوشش وکړو، همدغه سیاسون باید په دې کوشش وکړي، همدغه استادان، همدغه خلک چې نوره تونده ژبه موږ ونه کارو او خپل منځي د مینې محبت زندګۍ پیغامونه یو بل ته ولېږدو او د حکومت پالیسي په دې کې اختیار کړو. ځکه حکومت چې هر څوک په راس کې وي هغه د ملت د منافع او د مصالح مطابق پالیسي درته اختیاروي. خدای تعالی د بد ورځ نه راولي چې راشي همدغه خلک 20 کاله پخوا ثابت شوي او خپل موقف بدل نه، قرباني ورکړه، هر تکلیف یې تېر کړو، بیا به خدای تعالی نه همدغه توفیق غواړي. هلته که بیا ضرورت بیا اوس به دا کوشش کوو چې موږ د ورورۍ فضا رامنځته کړو او نرمه ژبه نه کار واخلو او دغه توندۍ نه چې په